السلام علیکم. خشخاش یا کاشکاش د انساني صحت لپاره ډیر زیات فایدهمند دی، خو دا چې د یو خاص نسخې مطابق استعمال شي، ځکه چې د دې مسلسل استعمال یا ډیر مقدار کې استعمال انسان د سره عادت کیږي. دې کې څه داسې اجزا دي چې دا څوک مسلسل استعمالوي نو بیا ورسره عادت شي، او چې کله عادت شي نو بیا د فایدې په ځای نقصان خطروي. د خشخاش نسخه زه تاسو ته ښیم، کومه چې مکمل محفوظ نسخه ده. طریقه استعمال او د هغې څه ترتیب دی مکمل تفصیل زه تاسو له درکومه، خو د هغې نه مخکې تاسو له د خشخاش شپږ قسمه فایدې درښیمه. په لومړي نمبر چې کومه فایده ده نو خشخاش استعمال پرسکونه خوب راولي. په دویم نمبر چې کومه فایده ده اعصابو له سکون ورکوي. د خشخاش په دریم نمبر فایده دا چې دا ډپریشن ختموي، ذهني تناو ختموي. په څلورم نمبر باندې خشخاش جسمانی دردونه ختموي. پنځم نمبر باندې خشخاش استعمال انساني جسم له ټنډک ورکوي، یخوالی ورکوي. شپږم نمبر باندې د خشخاش استعمال جوړونو دردونه او د اډوکو دردونه ختموي. د خشخاش دا نسخه چې تاسو استعمالوئ نو اعصاب به مو په سکون وي، خوب به مو په سکون وي، ذهني تناو، ټینشن، ډپریشن هم ختموي، جسمانی دردونه هم ختموي. ورسره معدې لپاره هم ډېر ښه دی، خو په کم مقدار کې او چې کوم دا نسخه د دې مطابق استعمال کړی شي. د دې نسخې اجزا تاسو نوٹ کړئ. یو چمچ د خشخاش یا د کاشکاش پاوډر به تاسو واخلئ. یو ګیلاس یا یو پیاله یا نیم ګیلاس پی به واخلئ. یو چمچ شات یا چینی حسب ضرورت او شنه الایچي او څو دانې بادام. پی به په اور کې دی، هغه به تړم کوي، پای کې به خشخاش هغه پاوډر چمچ واچوئ، هغه به حل کوئ 15 منټو نه 10 منټو پورې، او په دې کې به دا شات هم واچوئ یا د هغې په ځای چینی واچوئ، الایچي او بادام حسب ذایقه حسب ضرورت به تاسو واچوئ، او 15 نه 10 منټو پورې به دا حل کوي. دا پی هغه پی به بیا راکوز کوئ. 15 منټه 10 منټه چې تیر شي هغه به چڼ کوي او د اوده کېدو نه مخکې به هغه پی اوس کوي. دې سره ستاسو چې کومې فایدې ما ذکر کړې دا به تاسو ته میلاویږي او ډېر زیات اعصابي سکون او ذهني سکون به ورته میلاویږي، او دردونه به هم ورسره کلار شي. په دې نسخې کې به څه احتیاط کوئ تاسو چې کوم زنانه حمل باندې وي، پریګننټ وي، هغې به نه استعمالوئ. ماشومان به نه استعمالوئ. د چا د ګردې بیماري وي، د چا شوګر وي یا د زړه بیماري وي، هغه خلک به دا نه استعمالوي. دغسې به دا نسخه هفته کې یو پیره، دوه پیرې یا درې پیرې استعمالوئ. د دې نه سوا به نه استعمالوئ، ځکه چې بیا د عادت کېدو خطر وي. دې کې د ژمي دپاره، د یخنۍ دپاره ډېره زیاته زبردسته نسخه ده، ځکه چې اکثر د خلکو جوړونو دردونه شروع شي، یخنۍ کې املای دردونه کوي یا یې خوب په سکون نه وي، نو هغې دپاره د بغیر دوایي دا ډېره زبردسته نسخه ده. تاسو خامخا وکئ، استعمال یې کوئ او تاسو ته به انشاءالله ډېره زیاته فایده درکوي. امید ده ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. الله حافظ.